أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو ان تطیعوا الذین کچر تاسو تابعداری کوي د هغه کسانو کفرو چې کافران دي يردوکم نو وابړی دوی تاسو لرا علی اعقابکم تاسو په پوند باندې فتنقلبون پس وبګرځي تاسو خاسرین تاوانیان بل الله مولاکم بلکې الله تبارک وتعالى مالک تاسو دی او هو خیر الناصرین او هغه بهتر مدد کون کې دی ډیر خو مددگار دی سنلقي زردا چې او بغرزو مونږه فی قلوب الذین فزلونو د هغه کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب رعب بما اشرکو په سبب د هغه څه چې دوی شریک ګرځولې دي دی شرک کړي دي بالله د الله تبارک وتعالى سره ما د هغه سیز لم ينزل به چې نه دی نازل شوی نه دی نازل کړي په هغه سره الله تبارک وتعالى سلطانا سدلیل ومأواهم النار او زید دی ټکانه د دوی النار اور دی وبئس مثوى الظالمین او ډیر بد زید د اوسېدو د ظالمانو ولقد او خامخه په تحقیق سره صدقكم الله رشتیا کړه د تاسو سره الله تبارک وتعالى وعده وعد خپل اذ تحسونهم په هغه وخت کې چې تاسو وجل دوی لرا باذنه د الله په اذن سره حتا تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو کمزوري او خودله تاسو همت بیلو وتنازعتم او جګړه شروع کړه تاسو فل امر پکار خپل کې وعصيتم او نافرمانی وکړه تاسو من بعد ما اراکم پس د هغه سنه چې خودلی شوی تاسو ته ما تحبون من بعد ما اراکم پس د هغه سنه اراکم چې او خودل تاسو ته ما هغه سو تحبون چې تاسو ور سره محبت کولو منکم بعض د تاسو نه من هغه سوق دی یرید الدنیا چې غواړي دنیا ومنکم او بعضی پتا سو کې من هغه سوق دی یرید الاخرته چې غواړي اخرت ثم صرفکم بیا وګرځولې تاسو عنهم د هغینا ليبتليکم د پاره د دې چې ازمیخ او کې تاسو ولقد عفا عنكم او خامخه په تحقیق سره عفو کړی د الله تبارک وتعالى تاسو ته والله ذو فضل على المؤمنين او الله تبارک وتعالى خاوند لوی مهرباني دی په مؤمنانو باندې اذ تصعدون کله چې تاسو لریتلې په تخت باندې هر کله چې تاسو لری وتلې وي ولا تلوون اذ تصعدون هر کله چې تاسو لری تلې وي ولا تلوون او نمو قتل مخ مو نه راګرځول تاسو على احد هس یو کستهم والرسول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم يدعوكم ربللی تاسو فی اخراکم تاسو درستنا فاثابکم پس بیا او رسول تاسو ته غمن د غم یو غم بغم په بدله د بل غم کې لکي لا تحزنوا د پاره د دې چې غمجن نشئ تاسو علامه په هغه سباندې فاتکم چې فوت شو د تاسو ختم شول د تاسو ولا ما اصابکم او نه په هغه مصیبت او په تکلیف اصابکم کم چې در رسیدلې د تاسو ته والله او الله تبارک وتعالى خبير خبردار دی بما په هغه سباندې تعملون چې تاسو یې کوي ثم انزل بیا راولې غلو نازل کو علیکم پتاسو باندې من بعد الغم پس د غمنا امنتن امن نعاسن چې یو پرکالی وا یغشا پټولې طائفه منکم یودلا د تاسو نه یغشا چې پټولې یو ډله د تاسو یا یغشا داسې پرکالی وا یغشا چې را خورش وا طائفه منکم په یو ډله باندې د تاسو نه وطائفه او یو ډله هغه وا قد اهمتهم چې د دوی سره فکر وو انفسهم د خپل ځانونو یظنون
دوی ګمان کولو بالله په الله تبارک وتعالى باندې غیر الحق نا حق ظن الجاهلیت ګمان د جاهلیت یقولون دوی ویل هل لنا آیاشتد زمونږ د پاره من الامر د دې کارنا من شیء سسیز قل او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم ان الامر بشکا کار كله لله ټول د الله تبارک وتعالى د پاره دی یخفون دوی په پټولو فی انفسهم پخپلو نفسونو کې پخپلو زړونو کې ما هغه لا یبدون لك چې نه به ښکارا کولو تا ته یقولون ویلبی لو کان لنا من الامر کچریوی زمونږ د پاره من الامر په دې کار کې شیء سسیز ما قتلنا ها هنا نبو قتل شوی مونږ په دې ځای کې قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لو کنتم کچریوی تاسو فی بیوتکم پخپل کورونو کې لبرز الذین نخامخا بهر براوتلیو هغه خلق مخامخ شوی وو هغه خلق کتبا چې لیکل شوی علیهم د هغی باندې په هغی باندې القتل وجل کېدل الى مضاجعهم کم زه تبرا بهر شوی الى مضاجعهم زینو د وجل کېدو خپلوتا وليبتلي الله او د پاره د دې چې ازمیخ او کی الله تبارک وتعالى او ازمای الله تبارک وتعالى ما هغسو فی صدورکم چستاسو په سینو کې دی وليمحص او د پاره د دې چې خپاک کی ما هغسو فی قلوبکم چستاسو په زړونو کې دی والله او الله تبارک وتعالى علیم بذات الصدور عالم دې په رازونو د سینو باندې ان الذين بشکا هغه کسان تولوا منکم چې مخ یې وګرځولو د تاسو نه یوم التقى الجمعان فهغه ورځ چې یو بل ته مخامخ شوي الجمعان دو ډلې انما خبر ده بلنه ده استزلهم الشیطان او خو دی لره شیطان دوکه کړل دی لره شیطان ببعض ما کسبو په بعضی د هغه عمل چې دوی کوم عمل کړو ولقد عفى الله عنهم او خامخا په تحقیق سره عفو وکړه الله تبارک وتعالى دیتا ان الله غفور حلیم بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او بردبار دی